اختر صاحب څخه کوي. په دغه دویم پړاو کې مفتي صاحب او جاوید اختر صاحب د یو بل څخه پوښتنې کوي. اوس شروع د مفتي صاحب څخه کوو. مهرباني مفتي صاحب پوښتنې مو شروع کړئ. ډېره مننه. د جاوید اختر صاحب څخه زما پوښتنه دا ده، تاسو د کانټینجنسي ارګومنټ په اړه څه فکر کوئ؟ ایا تاسو د علتونو لامحدوده سلسله منئ که د اړین وجود شتون منئ؟ ځکه یوازې دوه اختیاره ستاسو په مخ کې دي، یا به د علتونو لامحدوده سلسله منئ او یا به هم د اړین وجود شتون منئ. د هغه وجود شتون چې تر هر څه ځواکمن دی او بل هیڅ شي ته اړتیا نه لري. نو ستاسو په مخ کې دوه اختیاره دي، په دې دوو کې تاسو کم یو منئ، کم یو ته اولیت ورکوئ؟ لومړی خو زه صادقانه وایم، زه د کانټینجنسي په کلمه باندې سم نه پوهیږم او هغه انګلیسي لغاتونه او کلمات لږ ماته پیچلي ښکاري. ایا تاسو کولی سئ چې په ساده ژبه زما څخه په دې اړه پوښتنه وکړئ؟ هو بالکل، زه کولی سم چې تاسو پوه کړم. د کائنات هر څه کانټینجنټ دي. دا معنا لري چې د خپل شتون لپاره په بل څه پورې تړلي دي. کانټینجنټ دا معنا لري چې د خپل شتون لپاره په بل څه پورې تړلي دي. کوم څه چې تړلي وي په بل څه پورې هغه مستقل نسي کېدلی، نو یوه وجه لري. اوس تاسو پوه شولاست په دې باندې لامحدوده سلسله نسته. تاسو باید په یو اړین موجود پسې ودرېږئ. نه، هیڅ اړتیا نشته چې موږ په یو داسې موجود پسې ودرېږو. څوک وایي چې باید ودرېږو؟ تاسو خو پر خدای باور لرئ. تاسو وایاست چې خدای له پخوا څخه سته، له هغه وخت څخه چې وخت هم نه و. نو بیا تاسو ولې وایاست چې کائنات نسي کولی له پخوا څخه وي، یعنې له وخت څخه مخکې وي؟ ولې دا نه منو چې دا کائنات بلکې ټوله کائنات تل موجود و؟ دلته یو تصور سته، بلیک هول، هر هغه څه چې بیرته ځان ته راکاږي بیا چاودنه ورکوي، بیا کائنات خپریږي. موږ انسانان خو ډېر کوچني یو، موږ یوازې 50 یا 60 کاله ژوند کوو، خو کائنات د کروڑونو کلونو عمر لري. د دې لوی کائنات پر پرتله زموږ هیڅ ارزښت نه ښکاري. نو دا پوښتنه کول چې دا کائنات ولې جوړ سوي او ولې داسې دي ښایي بې ځایه وي. کائنات روان دي، خپریږي، خو موږ نه پوهیږو چې ولې. دا کائنات چې خپریږي چیرته روان دي، ولې خپریږي؟ بس موږ ته همدا بس دي، نوره پوښتنه مه کوه. کوم ستوري چې موږ د دوربین له لارې ګورو هغوی دومره لیرې دي چې زموږ له ژوند سره هیڅ تړاو نه لري. نو بیا دا ټول ولې جوړ سوي؟ که دا نړۍ د انسان لپاره جوړه سوې وي نو ولې دومره لویه ده؟ ولې دومره شیان سته چې موږ ته هیڅ ګټه نه لري؟ ځینې خلک وایي چې دا ټول د انسان لپاره جوړ سوي دي، خو دا خبره سمه نه ښکاري. که څوک دا دعوه کوي نو باید ثبوت وړاندې کړي، د دې هر څه ثبوت ورکړي. اختر صاحب، ایا تاسو غواړئ د مفتي صاحب د کانټینجنسي ارګومنټ جواب ورکړئ، یا تاسو غواړئ چې د مفتي صاحب څخه یو بله پوښتنه وکړئ؟ ځکه چې دا د یو بل څخه د پوښتنو کولو دور دی، تشریحي دور تیر سو. زما پوښتنه دا ده، ځینې خلک وایي دا ټول د انسان لپاره جوړ سوي دي، خو دا خبره سمه نه ښکاري. که څوک دا دعوه کوي نو باید ثبوت ورکړي. زه ولې ومنم که ثبوت نه وي؟ دا خبره برټراند رسل هم کړې وه. څوک چې دعوه کوي ثبوت یې راوړي، هغه چې مفتي صاحب په ټوک راواړول. اوس د دین خبره راځي. خدای په یو دین کې نه بلکې په ډیرو دینونو کې پیغامونه ورکړي دي، خو په دغو دینونو کې یو د بل سره اختلاف هم سته. په یو دین کې یو کار روا دی، په بل کې ناروا دی، نو د ټولو د یو شان نه دي. نو پوښتنه دا ده، دا ولې داسې دي؟ کله ناکله داسې فکر راځي، که خدای رښتیا سته ولې ځان نه ښکاره کوي، ولې خبرې نه کوي؟ لکه د فوټبال په یو فاینل لوبه کې چې هم د تلویزیون څخه کتل کیږي او هم په میلیونونه خلک ورته ناست وي، او په همدې میدان کې خدای ووایي زه خدای یم، نو ټول خلک به یې واوري او خبره به یې حتما ومنل سي. نو ولې دا هر څه پټ دي؟ ولې نه ښکاري؟ ولې روښانه ثبوت نسته؟ که موږ پوښتنه کوو چې کائنات څنګه جوړ سول، نو ولې دا پوښتنه نه کوو چې خدای څنګه سته، خدای څنګه موجود دی؟ تاسو وایاست خدای له پخوا څخه نه دی، سمه ده. نو خو بیا ولې کائنات له پخوا څخه نسي کېدلی؟ ولې له پخوا څخه یعنې له وخت څخه مخکې نسي کېدلی؟ خدای قادر دی، هر څه کولی سي، خو بیا دا نړۍ ولې داسې ده چې بې ګناه ماشومان پکښې وژل کیږي؟ که په قیامت کې انصاف کیږي نو هغه ماشوم چې په بم وژل کیږي انصاف به کله ترلاسه کړي؟ مهرباني مفتي صاحب، زه جواب درکوم. تاسو چې د دین په اړه کومې خبرې وکړلې، کومه یادونه چې مو وکړل، دا د وخت لپاره پرېږدم. نن وخت کم دی، زه چمتو یم چې وروسته بحث درسره وکړم.
په دې اړه به د خدای د شتون یو دوم پړاو مناظره جوړه کړو. دا چې نن موږ دلته د خدای د شتون په اړه خبرې کوو نو ستاسو پوښتنې به هم جواب سي. ستا د پوښتنې جواب درکوم. تاسو وویل چې تاسو نه ده ثابته کړې د کانټینجنسي ارګومنټ بنسټیز ارګومنټ څه شی دی؟ دا کانټینجنسي څه معنا لري؟ تاسو یې راته تعریف کړئ. دویمه خبره، تاسو وویل چې میلیارډونه او کروړونه نوري کاله لیري دا زما سره هیڅ تړاو نه لري، یوازې محدود فکر مه کوئ. درېیمه خبره، تاسو د شر مسئله ذکر کړئ. د شر مسئله دوې خبرې لري. لومړی دا چې خدای مهربان او قادر مطلق ذات دی، مګر په دنیا کې ظلم سته. خدای ټول پوه حکیم ذات دی. ستاسو فهم د دې دلایلو سره پرتله کېدلی نسي. نو اوس دلته دوه خبرې سولې. لومړی، خدای یوازې قادر مطلق او مهربان ذات دی. دویم، په دنیا کې د شر شتون بې دلیله دی. حقیقت دا دی چې ټول انسانان دنیا ته د امتحان لپاره راغلي دي او د هر انسان امتحان په جلا جلا طریقه اخیستل کیږي. که چیرې شر په دنیا کې موجود وي، د شر شتون د انسان د ازمایښت لپاره دی، د انسان د شرافت او پرمختګ لپاره دی. که شر نه وي، ازمایښت څه معنا لري؟ له همدې امله شر هم د خدای جوړ سوی دی، خو اصلي شر هغه دی چې انسان د خپل آزاد ارادې سره کوي. د مثال په توګه د تیری قضیه د انسان د آزاد ارادې پایله ده، نه د خدای. خدای د آزاد ارادې نظام جوړ کړی دی. څوک چې غلط کار کوي سزا به ورکول کیږي. او بل تاسو وایاست خدای ژوند او مرګ ورکوي. دا غلطه خبره نه ده. خدای د آزاد ارادې نظام جوړ کړی دی چې له دې لارې انسان ته مرګ او ژوند ممکن دی. تاسو وایاست خدای یوازې مسؤل دی، انسان مسؤل نه دی. دا تاسې څنګه خبرې کوئ؟ آیا هر ځای کې به د شرافت او خیر ثابتولو لپاره تاسو خامخا شر او بد ورسره مقایسه کوئ تر څو دا ثابته کړي چې هغه شریف دی او دا شریر دی؟ یعنې که شر نه وي تاسو خیر نسي ثابتولی؟ ګوره اختر صاحب، یو استاد په یو امتحان کې په یو پارچه کې غلط او صحیح دواړه انتخابونه یو شاګرد ته ورکړي دي. که شاګرد د صحیح پر ځای باندې غلط انتخاب کړي، په دې سره استاد نه دی ملامت بلکې شاګرد ملامت دی. بالکل هم داسې ده چې الله تعالی شر او بد د امتحان لپاره پیدا کړي دي، خو په دې سره هغه نه بد کیږي بلکې هغه څوک بد بلل کیږي څوک چې دغه بد اختیار د ځان لپاره غوره کوي. چاړه جوړونکی بد نه بلل کیږي بلکې هغه څوک بد بلل کیږي څوک چې همدغه چاړه بد استعمالوي. دا بد ځکه بد دی چې خلک ورته بد وایي. اوس جنسي تیری ځکه بد دی چې خلک ورته بد وایي. که په یو ټولنه کې خلک جنسي تیری ته سم کار ووایي نو آیا په هغه ټولنه کې جنسي تیری کول سم کار دی؟ هو بالکل. اختر صاحب، په جرمني هیواد کې نازیان ډېر وه، هغوی نسل وژنې ته سم کار وایه. آیا ستاسو په نظر هغوی سم کار کوه؟ نه، چې په ټوله دنیا کې نه چې په ټوله دنیا کې اکثرت و یو کار ته سم ووایي نو هغه کار به سم بلل کیږي، که غلط ووایي غلط. اختر صاحب، په ټوله دنیا کې خو اکثره خلک خدای هم مني، نو بیا ته ولې خدای نه منې؟ ये हेलो हेलो